سلام دوستانو. نن په یو بله مهمه جدي او یوه ډیره ضروري مسله چې په افغانستان کې ډیره جدي سوې ده او ګڼ شمیر کورنۍ او ټولنې په کلیو او بانډو کې او په ښارونو کې ورسره مخامخ دي تر یوه حده هغه د خوښې او انګور اړیکې دي. هغه اړیکه چې نن غواړم ویشاربم، بحث پرې وکړو او له علمي اړخه یې بالاخره یوې پایلې ته ورسېږو. هغه د خوښې او انګور اړیکه ده چې غواړم جدي دوستانو پام وکړئ ورته چې دغه اړیکه تر کومې حده تر کومې اندازې کولی سي د انسان په ژوند د انسان په زندگی اغیز پرې باسي. په افغانستان کې د خوښې او انګور اړیکه په یوه بدبختۍ اوښتې، یعنی نن سبا یوه لویه ستونزه، یو لوی بحران او یو لویه مسله چې ډیری انسانان ورسره مخامخ دي، هغه په کورنیو کې په ځانګړي ډول په ډله ییزه ګسترده او لویو کورنیو کې یا په عامه اصطلاح په لویو کورو کې یا خاندانونو کې هغه د انګور او خوښې اړیکه او رابطه ده. له بده مرغه په یو بدبختۍ اوښتې نن سبا. ډیری خوښې او انګایندې ښه اړیکې نه لري سره. یعنې که تاسو یو سروې وکئ، زه حدس وهم په دې چې له 500 نه ډېرې انګایندې او خوښېګانې سالم او روغ اړیکې او روابط نه لري سره. زه په دې باور یم چې دغه مسله په ډیریو کلیو او په ډیریو ښارونو کې صدق کوي، په ډیریو روښانه روناندو حتی مذهبي عنعنوي ارزښتي او کلیوالي ټولنو کې چې هلته ډېر مسایل ډېر ښه دي، ډیری ستونزې حل دي. له بده مرغه د خوښې او انګور د اړیکې مسله ښه نه ده، سالمه نه ده، روغه نه ده. تر کومه ځایه پورې چې زه څو کلونه کېږي اړیکې، روابط او تعاملات په ځانګړي ډول په کورنیو کې څېړم، یا ډیری مراجعین یا هغه افراد او اشخاص چې اروایي ستونزې لري، اروایي ګډوډۍ لري او موږ ته شخصا ما ته مراجعت کوي او ما د دوی ژوند شاربلی، د دوی د حال شرحه مې اخیستې، د دوی کورنۍ او فرهنګي او ټولنیزه تاریخچه مې اخیستې. یو مورد چې خورا غوښن لیدل سوی ده، خورا جدي او مهمه لیدل سوی ده، هغه د خوښې او انګور د اړیکې او د خوښې او انګور د اړیکو د منفي اغیزو مسله ده. یعنی اجازه راکړئ دا ووایم چې ډیری ناروغان مې له دې عمله ناروغان دي یا له دې عمله یې سرحد او کیسه زما تر دفتره پورې راځي چې اړیکه یې یا په ټوله کې د خوښې او د انګور اړیکه یې ناسالمه وه. یعنی ډیریو دغو اړیکو زما ناروغان یا زما د ناروغانو ناروغۍ ډېرې کړي، یا یې زیاتې کړي یا یې ناروغ کړي. زه په دې باور لرم چې داسې زه وایم چې دغه اړیکه جدي ده او مهمه ده او ارزښتمنه ده او موږ باید پام ورته وکړو، ویې رغوو، سمه یې کړو، سالمه یې کړو. په دې اړه باندې څو دلایل دي او بیا وروسته غواړم څو د حل لارې تاسو سره شریک کړم. اول دا چې ډیری خوښې او انګایندې چې ښه اړیکې او ښه روابط نه سره لري، ګڼې انګیزې، ګڼ تعارضونه، ګڼ شکونه، ګڼ بدګمانونه او شکونه او شک و شبهې دي چې اصلا واقعیت نه لري، اما ډیری انګایندې او خوښې په جنګ سره اچولي دي. زه هیله کوم چې دغه انګیزه، دغه دلیل خوښې او انګور وشاربي، راوسپړي او حل یې کړي تر څو اړیکه ښه سي. دویم د دې ستونزې یو بل علت، دویم علت زما په نظر د ډیریو انګایندو او ډیریو خوښګانو د ستونزو یا د ربړو لامل سوی، هغه له وړاندې ځینې عقدې دي. یعنې خوښې یو وخت کې خوښې لرله او عقدهمنده سوې ده. خوښې یو وخت کې کومه ستونزه، کوم تاوتریخوالی، کومه ترخه تجربه پې تېره سوې ده په خوښې او اوس هغه
عقده په لاشعور ډول unconsciously د دې په ذهن کې د دې په وجود کې که دا د دې ښځې یا د دې خوښې اروايي شننه وسي یا روانکاوي وسي سایکو انالایز وسي د دې خوښې په وجود کې او په لاشعور کې به ډېرې داسې عقدې پیدا سي چې هغه نن د دې د خوښې او د انګور په ستونزو بدلې سوي دي یعنې ګڼې عقدې د دې لامل سوي دي لامل کیږي چې خوښې او انګور ښه تعامل ښه اړیکه او ښه رابطه سره ونه لري دریم دلیل چې د ډېریو خوښګانو او نګایندو په ستونزو اوښتي یا په ستونزو بدلې سوي دي ډېر کوچني مسایل دي یعنې داسې عادي مسایل دي چې اصلا د 2 دقیقو انرژي ارزښت هم نه لري چې تاسو راسئ حد اقل 2 دقیقې ته انرژي ورکوي یا هغه په ډېره کمه فیصدۍ هم په ژوند کې اغېز نه لري اما ډېری نګایندې او ډېری خوښیګانې د دې ستونزو په پار راځي او جنجالونه سره جوړوي یعنې په ګڼو بدبختیو سره اوړي زه غواړم دې مسلې ته هم پام وکړي یعنې ډېری نګایندې او ډېری خوښیګانې په دې سره جنګېږي په هیڅ شي سره جنګېږي مثلا زه به یو مثال درکړم زه داسې یوه قضیه لرم چې یوه خوښې او یو انګور 15 کاله کېږي سره جنګېږي او د دې جنګ او د دې کشالې او غایلې یوه لویه انګیزه دا ده چې دوی چې کله په لومړیو کې کوزده کړې وه او بیا د هلک مور د جلۍ د مور کره ورغلې وه بیا هغوی په یوه چایجوش کې چې هماغه د نغري په سر ایښې وه هغه چایجوش په اصطلاح په هماغه چایجوش یې هماغلته یې په اصطلاح وچ چای پکې ور اچولی وه هماغسې د نغري له سر راخیستې وه دلته یې د یوې ټوټې په سر ایښې وه او د هلک مور ته یې له هغې چایجوش نه چای اچولی و او دا 15 کاله سره جنګېږي په دې خاطر چې زما چې د هلک مور وم خوښې ته خپل انګور ته وایي چې زما ستاسو په کور کې قدر ونیسه تاسو ماته د نغري په چایجوش کې چای راوړ دا یوه ډېره کوچنۍ ډېره بېمانا او ډېره بې ارزښته مسله ده شخصا که زه یعنې زه خپل مثال ورکړم که زه چېرته ځم او چېرته میلمه کېږم مثلا که هغه هر څوک او ما ته په همدغسې یو چایجوشه کې چای راوړي او چای ور واچوي او ډېر خودماني او ډېر راحت او آزاد او آرامه برخورد راسره وکړي په ما دغه کس له هغه برخورد نه چې دی په ډېر تمثیلي ډول کوي په مجللو په ډېرو فشني شیانو کې راوړي له هغه چلند ما ته دغه چلند ښه ښکارېږي خوږ راته ښکارېږي اما تاسو ګورئ چې زموږ ډېری میندې زموږ ډېری خویندې په دغو ډېرو وړو مسایلو په ډېرو کوچنیو مسایلو په ډېرو بې ارزښته او بې اهمیته مسایلو کلونه سره جنګېږي او ستونزې سره لري او خپل آرامش او هوساینه له منځه وړي خپل کور خپل ځان ته د خپلو ناروغیو انګیزه ګرځي دلیل ګرځي او خپل ځان ته خپله د ژوند ځاله د ژوند د آرامش ځای ځان ته د خپلو ناروغیو بدبختیو سټرسونو اضطرابونو ژور خفګانونو او ګڼو نورو ټولنیزو او اروايي ستونزو په لامل بدلوي زه هیله کوم چې دغه وړې مسلې دغه کوچني موارد له منځه یوسئ تر څو د خوښې او د انګور اړیکه سره ښه او سالمه سي څلورم دلیل چې خوښې او انګور سره جنګوي هغه د بلوغ مسله ده ډېر ځله په افغانستان کې تاسو لیدلي او دا سروېګانې او دا راپورونه په وار په کراتو په کلیو او په ښارونو کې راغلي چې ګڼې یوه 14 کلنه نجلۍ یا مثلا یوه 14 کلنه نجلۍ 18 کلنه نجلۍ ان 20 کلنه نجلۍ واده سوې ده او بیا چې د خسر کره یا په اصطلاح د خوښې کور ته تللې ده هلته له خوښې د خسر له کور سره په ناسالمو اړیکو اوښتې ده یعنې جنجالونه او ستونزې او ربړې هلته پیدا سوي دي زه حس کوم چې د دغو ستونزو یوه لویه انګیزه او یو بل لوی دلیل له بده مرغه د دوی د نه بلوغ مسله ده یعنی هغه نجلۍ چې 14 کلنه د خسر کره ځي زه په دې باور لرم چې هغه له ټولنیز اړخه بلوغ ته نه رسیږي یعنی هغه یو بالغه نجلۍ نه او کله چې تاسو له ټولنیز اړخه بالغ ونه اوسئ یا بلوغ ته نه وئ رسېدلي
دا د دې لامل ګرځي چې تاسو په یو ډول په یو شکل چارچلند او اړیکه خرابه کوي یا یې ورانه کوي، ځکه چې تاسو ټولنیز بلوغ ته نه یې رسېدلي. په ټولنیز بلوغ کې سالم اړیکې په ډېر راحتۍ تامینېږي. تاسو ډېر راحت کولی سئ سالم او ښه اړیکې ولرئ. اما کله چې تاسو ټولنیز بلوغ نه ده حاصل کړی، اما تللی واده م کړی ده، نو بیا له خوښ سره جنګېږئ او راجنګېږئ. زه فکر کوم چې دا مسلې څو لنډې د حل لار لري. اول ما په خپلو پخوانیو خپرونو کې هم دې سلسلې ته اشاره کړې ده. نن غواړم د یوې سلسلې وړاندیز یا پیشنهاد تاسو ته وکړم دوستانو. که څه ما په پخوانیو خپرونو کې حتی کلونه مخکې ما دا مسله په ګڼو رسنیو کې شاربلې وه او په دې مې بحث کړی و چې د ځینو ډېرو کورنیو د پام وړ هم ګرځېدلې وه او ډېرو هغو په خپلو کورنیو کې له دغه سلسلې نه په استفادې سره خپل کورنی ژوند او کورنۍ اړیکې سره سالم کړي او ښه کړي مو. شخصا زه هم په خپله کورنۍ کې دغه سلسله مراعاتوم. زه په دې باور یم چې موږ باید یو سلسله مراعات کړو په کورنۍ کې تر څو دغه ستونزې حل سي. دې سلسله کې اولنی مورد اولنی ارزښت خپل انسان ده. یعنې کله چې تاسو په کورنۍ کې ورګډېږئ یا واده کوئ یا خواښې خسر دې ورته نورو اعضاو سره د کورنۍ غړیو سره تعامل کوئ او ورسره مخامخ کېږئ، تاسو باید یو سلسله مراعات کړئ. یعنې اولنی ارزښت اهمیت او انرژي چې باید تاسو مصرف کړئ هغه باید اول په خپل ځان مصرف کړئ. یعنی خپل ځان ته تر هر چا ډیر باید په یو کورنۍ کې په یو تعامل کې ارزښت ورکړي. له بده مرغه ډیری انسانان، ډیری افغانان، ډیری کورنۍ زموږ د کورنۍ غړي خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي او تر ډیره حده پورې قرباني ورکوي په کورنۍ ته، ورونو ته، خویندو ته، مور ته، پلار ته او ورته حتی ورېرو ته، نورو ته. دا یو ناسالم حرکت ده. تاسو نه باید ځان قربان کړئ له چا. یو مورد. بیا وروسته چې کله کورنۍ جوړیږي، ژوند جوړیږي، دویم فرد، دویم شخص، دویم غړی چې د کورنۍ باید ډېر ارزښت ورته ورکړي، هغه ستاسو میرمن یا خاوند ده. اول ځان، بیا خاوند او میرمن، بیا وروسته له خاوند او میرمنه بچي دي. تاسو باید په دریم قدم کې خپلو بچو ته ارزښت ورکړئ، خپلو ماشومانو ته ارزښت ورکړئ او اهمیت ورکړئ او ډېر پام په هغو وساتئ. بیا وروسته له ځان نه او له میرمنې یا له خاونده او وروسته له بچو بیا تاسو خپل مور و پلار ته ارزښت او اهمیت ورکړئ. ډېر پام بیا په مور و پلار هم وساتئ. همداسې بیا وروسته له مور و پلار نه په خویندو ورونو په ترېندو ترونو همداسې پورته ځئ تر دې چې بالاخره تاسو ګاونډی او خپل یو هیوادوال یا تاسو سره په ټولنه کې یو کس چې ژوند در سره کوي هغه ته ارزښت ورکړئ. دغه سلسله که مراعات سي ډېری ستونزې حل کېږي. په ځانګړي ډول د خوښې او انګور اړیکه او ستونزه. دویم مورد د هلک یا په اصطلاح د زوم یا په کورنۍ کې د خوښې د انګور مسله نه ده. خپله هلک باید ستونزه حل کړي. یعنې ډېر ځله خوښې کوشش کوي چې زوی خپل یا هلک ځان ته را جلب کړي، میرمن کوشش کوي چې خپل خاوند یا هلک خپل ځان ته راکش کړي. په دې منځ کې باید هلک خپله یو تصمیم یا پرېکړه ولري چې وروره زه خو مې خپل بالاخره انسان یم، ته په خپل حد کې اوسه مورې او ته میرمنې په خپل حد کې اوسه. ته خپل ناز او نزاکت او اړیکه او نزاکتونه لري او ته میرمنې خپل نزاکتونه او خپل اړتیاوې لري. تا سره به په خپل ځای کې رابطه او تعامل لرم او خپل میرمنې ته ووایه چې زه به تا سره په خپل ځای کې رابطه لرم. ډېر ځله نارینه یا هلک هم په دې منځ کې کوشش کوي چې کله چې خپلې میرمنې سره یې میرمنې ته ځان ورخوږوي، کله چې مور سره یې مور ته ځان ورخوږوي. دا ستونزه باید هلک حل کړي، ځکه چې په دې منځ کې دوی دوه یعنې خوښې انګور د بنې په تعامل اخته کېږي او دا تعامل د هلک له اړخه او د هلک په خاطر کېږي. هلک یا خاوند باید په دې برخه کې خپله ستونزه حل کړي او دا مشکل یا دا ستونزه یا د خوښ یا انګور اړیکه سالمه او ښه کړي. دریم مورد چې زه فکر کوم په دې برخه کې د حل لارې په شکل درته کارولی وړاندیز کولی شم وروسته له سلسلې وروسته د هلک له مسؤلیته، هغه د کورنۍ هستهیتوب ده. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ ډله ییزې دي، یعنې ګڼې کورنۍ دي، څو ورونه، څو ننګیندې، څو بچي، بیا همداسې بالاخره غټې کورنۍ دي. دا کورنۍ باید په وړو کورنیو بدلې شي. که څه هم موږ په افغانستان کې ګڼې ستونزې، ګڼې مسکني ستونزې یا رهایشي ستونزې د کورونو او د اپارتمانونو ستونزې لرو، په خوا کې اقتصادي ستونزې هم لرو، په خوا کې نورې تړاوونه او وابستګۍ هم لرو. اما زما پیشنهاد دا ده چې که موږ
کورنۍ له ډلیزو نه په وړو وړو کورنۍ بدلې کړو، یعنې د یوه خاوند او د یوه مېرمن په کورنۍ بدلې کړو چې یو خاوند یو مېرمن یو بچي، بیا یو خاوند یو مېرمن یو بچي، بیا یو خاوند او مېرمن یو بچي. دا په خپل ذات کې کولی شي د خوښې او د ګور اړیکه روغه سالمه او ښه کړي. په له بله اړخه یې ګټه دا ده چې که تاسو احیانا هغه لرئ ستونزه لرئ، مثلا ګڼ دلیلونه لرئ چې دا والا بې اتفاقي ده استاد، یا مثلا اقتصادي ستونزې لرو، یا مثلا موږ خپل بچي نسو روزلی، یا موږ باید زموږ پلار حمایت کړي یا ملاتړ هم وکړي، بیا زما پیشنهاد دا ده چې په یوه کور کې ژوند وکړئ، ګڼه کورنۍ ولرئ، خو خپلې هستهیي کورنۍ هم سره ولرئ. یعنې تاسو په ګډ کور کې ژوند وکئ، اما د خپل بچي روزنه مو خپله په غاړه واخلئ. کاکا ته یې مه ورکوئ، بابا ته یې مه ورکوئ، انۍ ته یې مه ورکوئ، عمه ته یې مه ورکوئ، چې بیا به ډېرې لویې ستونزې درته پیدا شي. او نن سبا زه ډېر داسې مراجعین لرم چې بچي یې دغسې کورنیو کې اخته سوي دي او له بابا او له نیکه او له انا سره او ګڼې اروایي ستونزې ورته پیدا سوي دي. څلورم مورد چې پیشنهاد کوم د حل لارې پایس هغه عنعنوي مسایل دي. ځینې عنعنوي مسایل، ځینې عنعنوي فکرونه باید ورغول سي. یعنې موږ فکر کوو چې دا یو اتفاق ده، اما خبر نه یو چې دا له شرعي اړخه، له حقوقي اړخه او له علمي اړخه ډېرې ستونزې زېږوي موږ ته. تاسو شپږ ګاینډې، شپږ ورونه، لیورونه په یوه کور کې سره ننباسئ، په یوه دهلیز کې، او له یوه تشناب نه استفاده کولو، له یوه دستپاکونو نه، یا مثلا ډېر په کراتو مثلا یو بل سره په مخامخ کېدنو، دا ګڼې ستونزې لري دوستانو، ګڼې اروایي مشکلات را پیدا کوي چې زه غواړم دا حل شي. وروستی پیغام چې غواړم تاسو ته ولرم هغه د هر چا د ژوند مسله ده. د هر چا ژوند باید خپلواک وي. هر انسان باید خپلواک، آزاد او مستقل ژوند ولري. دغه مسله که موږ په افغانستان کې مراعات کړو، د ډېرو هغو ستونزې به په خپله حل شي. مننه.